بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الف لام میم دا د الله کتاب دی په دې کې هیڅ شک نشته هدایت دی د هغو پرهیزګارانو لپاره چې پر نالیدلو ایمان راوړي المنز قائموي کوم روزي چې موږ هغه ته ورکړې ده له هغې نه د خدای د رضا په خاطر لګوي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړی شوی دی قرآن او کوم کتابونه چې لتان مخکې نازل کړی شوی او پر هغه ټولو ایمان راوړي او پر آخرت باور لري اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون دا سه خلق د خپل رب له لوري په سم لار دی او هغوی بری موندونکي دي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون کوم کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړو هغه ته یو شان ده کته هغوی وویروي یا یو نه ویروي په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله د هغوی په زړونو او د هغو پر وګونو مهر وهلای دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ځینې خلک داسې هم شته چې وایي مونږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون غول الله او مؤمنانو سره غولونه راخیسته خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغه سره د دې شعور نشته في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون له هغه په زړونو کې یو ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیات کړه او کوم دروغ چې هغه وایي د هغه په بدله کې د هغه لپاره دردونکی عذاب ده وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون کله چې هغه ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مکوي نو هغه هم دا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فامول ولري په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون او کله چې هغه ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړای ده همغه ستاسو هم ایمان راوړي نو هغه هم دا جواب ورکړ چې آیا موږ د کما عقلانو غوندي ایمان راوړو فهم لري په حقیقت کې خود دوی په خپل کما عقلان دي خود دوی نه پوهیږي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. کله چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی او کله چې په ګوښه ځای کې له خپل شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسو سره یو او په دې خلکو ملنډي وهو. الله په دوی ملنډي وهي او دوی ته په خپل سرکشي کې داسې مهلت ورکوي چې حیران پاتې وي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې گمراهي اخیسته ده. خدا تجارت د هغو لپاره ګټور نه ده او دوی هیڅ کله په سم لار نه دي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. دوی مثال داسې دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله هغه ټول شاوخوا رڼا کړي نو الله د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پریږدي چې په ترګمویو کې د دوی په سترګو هیڅ نه ښکاري. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، دوی اوس نه راګرځي. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا د دوی مثال داسې وګڼئ چې له اسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړه سهار او برېښنا هم ده. دوی د برېښنا د کړه سهار په اورېدلو د خپل ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي او الله دا د حق منکران له هرې خوا راایسار کړي. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. لبرېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دوی د سترګو نظر والوزوي. کله چې یو څرنا تر سترګو کېږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي او کله چې ترګمۍ پرې خورېږي نو ټپ درېږي. که د الله خوښه وای نو له هغو نه به د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای. په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای خلکو د خپل هغه رب بندگی غوړه کړئ چې ستاسو او لستاسو نه د مخکنیو تیرو شو خلکو ټولو هستونکي دی. ستاسو د نجات هیله یوازې په هم دې توګه کېدای شي. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما غزات دی چې ستاسو لپاره زمکه فرش وغوړوله، اسمان چت جوړ کړ، لپاسه وبره وورولې او په هغه سره هر ډول حاصلات راوېستل. تاسو ته روزي ورسوله. نو کله چې تاسو په دې پوهیږئ نو نور د الله سیالان منګيري. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او که تاسو په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې موږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زموږ دی کنه
نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ خپل ټول هم فکران را وبولئ یوازې الله پرېږدئ نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ که تاسې رښتینی یاست نو دا کار وکړئ